تقریبا څومره رکشې چلیږي؟ یار یو 14,000 دانې ګرځي. 14,000. جلال آباد چې د رکشو په ښار مشهور و، دا ځای هم ورو ورو د رکشو په مرکز بدلیږي. خوږو لیدونکو، د افغانستان د ښکلاو، د خلکو د ورځني ژوند او د نویو پیښو او پرمختګونو د کتلو لپاره د جان افغانستان چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. تاسو ته په تصویر کې رکشې ښکاري او فکر به کوئ چې جلال آباد دی، خو جلال آباد نه دی، د کابل 12مه ناحیه احمدشاه بابا مینه ده. او دا ښار اوس جلال آباد چې د رکشو په ښار مشهور و، دا ځای هم ورو ورو د رکشو په مرکز بدلیږي. نو دغه هندي رکشې دلته که په هره سړک تیریږي، هره کوڅه کې تیریږي، تاسو به خامخا 1 2 3 رکشې مخې ته درځي. نو موږ چې د رکشاوانانو سره خبرې وکړې او څومره هم د هغوی نظرونه واورېده، نو 500-600 افغانۍ ښې حلالې مزدوري هر چا ته پاتې کېږي په رکشه کې. ګڼه ګونه د رکشو زیاته ده، که چیرې کمې وای نو دا دومره بیروبار به نه و، خو بیا هم د خلکو ضروریات ډیر دي، نو په دې خاطر رکشې هم ډېرې شوي دي. څو خبرې او نظرونه نور هم راخلو د احمدشاه بابا مینې د رکشاوانانو څخه. زموږ ملتیا نوم مې نوید الله دی ورور، او بس دلته رکشه چلوم وروره. بس دلته زمونږ اډم نشته دی وروره، بس د کراچیګانې تاسو ګورئ چې ښه ډېرې دي دلته. بس وروره د رکشو مزدوري څه خاص خوند نشته دی، بیا هم شکر دی پوه شې د ورځې کېږي یو 600-700 روپۍ کېږي. هو وروره ملګري ښه یې؟ جوړ بخیر یې؟ صحت دې ښه دی؟ شکر دی، څاله ده. ولا خیریت دی؟ څنګه یې کاروبار سره؟ ولا شکر دی، ټکه ټوکه کېږي که نه؟ عموما د ورځې څومره پیسې ګټې؟ بچت یا ټول بچت څومره بچت؟ بچت یا 600-700 بچت کېږي که نه؟ بغیر تیل. او د دې هندي رکشو مصرف کم وي؟ هو کم دی، تقریبا 300-350 تیل چې ټوله ورځ وچلېږي. او دا په څو کېږي دا رکشې؟ دا ما اخیستې ده 2000 ډالر. هو ډالر کاغذ پیچ. او دا خو مختلفې کمپنۍ دي که نه؟ هو دا یو ټویز دی، یو بجاج دی. بجاج 2500، دا دی په 14,500. 14,500 ډېره خرچه دې پرې کړې، ګلان ملان دې پکې لګولي. ماشاءالله بس ښایسته ده. په ځان ډېره خرچه کړې که په رکشه؟ ولا دې باندې 10 ګټو، 10 خرچه کوو او 10 ځان ته بچت کوو. ښه نو بس مصرف دې ورسره نیمایي کړی. مصرف به مو نه کېږي ولا. د ارزان قیمت کې به تقریبا څومره رکشې چلیږي؟ یار یو 14,000 دانې ګرځي. 14,000 والا. بس دا ټول دا 500-600 روپۍ د ورځې ګټي ښایسته؟ 500 ګټي، 500 خو په منډه ګټي. څو بجې کار ته راوځي؟ یاره د 8 بجې راوځم او د ماښامه ځانو سره کور ته ځم. ځینې خلک د شپې چلیږي که نه؟ هو د شپې موږ خپله همسایه دی، هغه د ماښام راوځي، د شپې ټوله شپه کار کوي. بیا تاسو داسې ځانګړې اډې درته شته دی که نه؟ شته، موږ خپله دغه اډه ده، دلته درېږو. دا اډه دلته درېږو. دا اډې به بیا څه پیسې ورکوي؟ نه پیسې نه ورکوو، موږ خپله شپږ رشکې دي، ورشکې دي، د هغې لپاره درېږو، په لمبر وځو. دلته بیا نور خلک پرېږدی؟ نه بل څوک نه پرېږدو که نه؟ شپږ ورشکې دي، 8 رشکې همغه درو، بس په لمبر وځو، هر څو روپۍ در بس چې ولګي هماغه. لیدونکو د لنډه ویډیو په احمدشاه بابا مینه کې د رکشو په هکله. په احمدشاه بابا مینه کې مختلف شیان او څیزونه نور دي چې د خلکو پام خپلوي. نو یو نیم وخت به درته د دې ځای نه ویډیوګانې برابروم. تاسو مې ملتیا وکړئ، خپل یادونه به تازه کړئ. که چیرې مې احمدشاه بابا مینه کې ژوند کړی، اوس نه یې مسافر یې یا کوم بل ښار یا ولایت کې، نو زه کړی شوم تاسو باندې پخواني یادونه وګورم او پخواني ځایونه چې تاسو لیدلي او هغې سره هم خاطرې تړلې دي. نو زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره دغه ویډیوګانې شریکې کړئ. ډېره مننه. خوږو لیدونکو،
د افغانستان د ښکلاو د خلکو د ورځني ژوند او د نویو پیښو او پرمختګونو د کتلو لپاره د جان افغانستان چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ.